الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. تر حمد صلاة و سلام رسته د اسلامي حکومت او اسلامي امارت دویم عنصر سیاسی ځواک. زمونږ د ګران هیواد سیاسی قیادت او زعامت د دولت د چارو د چلن پریکړو ولسی اړیکو اقتصادي او عمراني پرمختګ دفاع او نړیوال سیاست د تنظیم دنده په غاړه لري. معاصرو دولتونو له دریو ځواکونو څخه جوړښت موندلی: اجرائیه، مقننه، قضائیه. د اجرائیه ځواک په سر کې د هیواد امیر، مرستیالان، وزیران او والیان قرار لري. ولسي جرګې ته مقننه او سترې محکمې ته قضائیه قوه وایي. دغه درې واړه ځواکونه د عدالت د تحقق او د ظلم د مخنیوي په خاطر په موازي توګه خپل سفر ته ادامه ورکوي. دلته باید مدني ټولنې څلورمه او ژورنالیزم پنځمه سلطه هم له یاده باید ونه باسو. لویدیځ دولتونه درې واړه قواوې یو له بل څخه جلا بولي. د دې په عکس سوسیالیستي او کمونیستي هیوادونه یوازې د اجرایي ځواک په بشپړې سلطې باوري دي. هلته مطلقه دیکتاتوري، جبر، استبداد او ازادیو سلبول حاکمي. په اسلام کې لوړ واک الله تعالی سره ده. د مسلمانانو مشر نه دیکتاتور او نه بې واکه شخصیت وي. هغه د شریعت د حاکمولو او د ځمکې د آبادۍ او د عدالت د واکمنۍ دنده او مسؤلیت په غاړه لري. تر 18مې پیړۍ پورې په لویدیځو هیوادونو کې ټول واک د یو شخص په لاس کې و. دوی د خپلو چارواکو د ظلم او زیاتي له لاسه تر پزې راغلي وو. د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال فرانسویانو د درې واړو ځواکونو په بیلتون لاس پورې کړ. وروسته بیا اروپایي او غربي نورو دولتونو د دې پیروي غوره کړه. د درې قواو په باب د اسلام دریځ په نبوي سپېڅلي دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو قواو او ځواکونو مرکز و. هغه به له جبریل څخه وحی زده کوله او اصحابو کرامو ته به یې رسوله او هم به یې تطبیقوله. په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوي اسلامي دولت مشر و. د جګړې تصمیم، تړونونه، قضا، بیت المال او په عقوباتو سزاګانو اشراف درلود. قانون د آسماني وحی څخه خړوبېده. معنا دا چې د اقتدار اعلی او حاکمیت واک د الله تعالی سره و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک وفات نه وروسته د راشدینو خلیفګانو دور راورسېد. د دې په وخت کې هم د آزاد قانون جوړولو واک له دوی سره نه و. علماو به د قرآن کریم، نبوي سنت، اجماع او قیاس څخه احکام راویستل. د خلفاو مسؤلیت تطبیق او تنفیذ و. دا مهال په اسلامي خلافت کې قضا مستقل ارګانو کولی سول چې خلیفګان هم د محاکمې میز ته راکش کړي. هلته د شکایاتو دفتر هم موجود و. هر چا کولی سول چې خپل شکایتونه هلته وړاندې کړي. هلته د تشریع او قانون جوړولو مستقله اداره نه وه. دا ځکه چې د تشریع حق د الله تعالی و. اوس مهال چې دولتونه درې قواوې لري دا د مصلحت خبره ده. د راشدینو خلیفګانو په معیار حاکمان اوس په اسلامي نړۍ کې شتون نه لري چې په کومه وسیله د زورواکۍ او خپلسرۍ او دیکتاتورۍ مخه نیول کېږي. اسلام یې ملاتړ کوي. دا ځکه چې د سلطو ګڼوالی، د مسؤلیتونو د ویش او په یو لاس کې د قدرت د انحصار مخه نیسي. په قانوني اعتبار ملت د ټولو ځواکونو سرچینه ده، ځکه چې د اجرایي او تقنیني ځواک انتخاب، د چارواکو محاسبه او له واکه ګوښه کول هم د ملت او د ولس صلاحیت دی. په یو شخص کې د ټولو ځواکونو انحصار ملت د استبداد، دیکتاتورۍ او د فساد په لوري
رهي کوي. لازم یې بولو د هغو اصولو یادونه وکړو چې د اسلامي دولت او حکومت د تاسیس په مهال مراعاتول مسلمانانو ته اړین دي. دغه قواعد له قرآن او نبوي سنتو څخه اخیستل شوي. اول، د تشریع او قانون اساسی سرچینه قرآن کریم او نبوي حدیث دي. هیڅ یو حاکم، مقننه او قضایه قوه حق نه لري چې له شریعت نه آزاده قانون سازي وکړي. دویم، د وخت حاکم د هیوادوالو د مصالحو او ګټو ساتندوی دی چې دا ټول به د شریعت په حدودو کې وي. دریم، دولتي، مادي او معنوي شتمنۍ د حاکم شخصي ملکیت نه بلکې د خلکو امانتونه دي. حق نه لري چې د خپل خوښې سره سمې په ویش لاس پورې کړي. په همدې اکتفا کوو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.